از بانک پیسه را چون ما در لین کابل مزار بودم، فاراب نرفته بودم، بلد نبودم، من نرفتم. ایزا تاکید کرد دوباره آورمش طرف بندر. در تلفن زنگ آمد، تلفن خدا اوکی نمیکرد. ما تلفنش اوکی کردم، خانمش همراهش تماس گرفته بود که همراه خانمش گپ زدم، گفتم این یک نفر است، چیت میشه؟ گفت شاورم است. گفتم این از موتر پایین نمیشه، شاید حسابش نرمال نباشه، یک کسی روان کنه که از کرایه منو حساب کنه و این رو از موتر پایین کنم. او همشیره باز برادر خدا روان کرد، خسابره نفر میشه. وقتی که همراه خسابرهش آمدیم در بندر رسیدیم، این همراه خسابره خود جنگ کرد، دعوا کرد. من مجدد جنگ دعوا کرد، به نماینده تماس گرفتم، گفتم که قضیه شده. او گفت داخل بندر بیا، اوزر در جیب ما. وقتی که من نفر اوزر بردم بالای سر موتر ما آتش زده بود. موتر کاملا سوخت و از یاد که همراه جای درگیر شدم. فعلا هم در پیشتر شما استاد هستم که من گفتم فقط دمو موتر که آتش زدم، اونجا مجاهدین مرا درست سلط کوب کردن. بعد از کسی برای ما دست نزد. تا شفاخانه بردن، مرا تداوی کردن. اونجا اتاق کل گپ مرا جور کردن. حتی برای ما سیروم، پیشکاری، دوای ضد درد چیزا هم دادن. بعد از انتقال دادن به حوزه نو. بعد از اونجا که جنایی تحقیق چه خلاص کرد آوردن اینجا، مرا کسی نزد. تیر ورځ چې کومه حادثه رامنځته شوې وه، د بعضو معارضو رسنیو د خوا نه یې غلط انځور وړاندې شوی و. په دې پېښه کې نه څوک وژل شوی دی او نه هم یو چا سره بد برخورد شوی دی. په دې پېښه کې داسې یو هغه و چې د یو ټکسیوان ورسره یو لاروي په سفر باندې روان و. بالاخره د دوی په منځ کې مشکلات راځي او دغه لاروي راپورته کېږي او د ډرایور موټر ته اور ورکوي. په دغه د مشکلاتو د حل لپاره مجاهد راځي او د مجاهد سره دی دغه لاروي چې د نشې په حالت کې و، شراب یې خوړلي و او د نشې په حالت کې راځي او د مجاهد سره برخورد کوي او اسلحه ورسره نیسي. نو وروسته د دې غلط انځور وړاندې شوی و چې په دې کې د ټکسیوان شهید شوی دی علامه کړه او هېڅوک هم نشي کولی چې داسې په خپل سر باندې یو څوک تحقیر کړي. نو موږ الحمدلله عدلیې او قضایي ارګانونه لرو. د دې قضیې به همالته کتل کېږي، به څېړل کېږي، به فیصله به همالته کېږي. د سړک په سر باندې څوک په چا باندې فیصله نشي کولی چې څوک شهید کړي او څوک تحقیر کړي.